1443 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې 26مه نیټه د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر. تر 2 کلن کورونایي بندیز وروسته چې کله سږکال حاجان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره حج ته ولاړل، نن یې دغه قریبان د تود استقبال لپاره د کندهار هوایي ډګر ته راغلي. د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر چې هر کال د بهرنیو او کورنیو الوتنو کوربه وي، سږکال ګڼ شمېر حاجان د همدې هوایي ډګر له لارې د حج د اداینې لپاره ولاړل. د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول امنیتي مسؤلین په پوره چمتووالي سره د حاجانو د تګ او راتګ په برخه کې د ډاډ وړ امنیت برابر کړي وو. د احمدشاه بابا د نړیوال هوایي ډګر د ښه امنیت په اړه یو تن حاجي خپل نظر داسې وړاندې کړي. که تاسو خپل نوم راته یاد کړئ. مولوي عبدالواسع نجم الهدا یم. حاجي صاحب محترم، هلته چې حج ته ولاړه څنګه ولو نظم و ترتیب څنګه ولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو اول وار وروره چې موږ الله پاک جل جلاله تر بیت الله شریفه پورې بوتلو، بیا تر مدینې منورې پورې ولاړو. الحمدلله موږ د امارت اسلامي څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو. زموږ ترتیب هر څه په نظم باندې برابر و. سږکال زموږ قدر و عزت انوار څومره و، مخکې خو موږ ته نه معلومېدل. کوم چې د خلکو څخه موږ خبرې اورېدلې چې د خلکو سره هغه تېر حکومت کې داسې معامله کېدله، د خلکو سره یې داسې طریقه وه. خو الحمدلله سږکال چې امارت اسلامي راغلی و، د سعودي عرب خلک وه، که د حکومت خلک وه، که خاص عام خلک یې وه، ټول داسې وه چې د افغانانو سره یو ډېره یو ښایسته برترینه ګزاره یې ورسره کوله. زموږ طریقې ټولې برابرې وې. دلته چې کوم وخت تاسو میدان ته رالاست، د دې خوا څخه کوم څه وخت تللاست، د دې میدان نظم و ترتیب څنګه و؟ د مجاهدینو څخه تاسو راضي واست؟ د امنیت د کسانو سره راضي واست چې تاسو یې ښه په خوندي ډول باندې د دې خوا څخه هم رخصت کاست او دا خوا څخه هم دا د ښه په خیر راورسېداست؟ د دغه مجاهدینو د امنیت په باره کې کوم څه راته ووایئ. الحمدلله دا خو امارت اسلامي دی. مخکې خو په تېر نظام کې موږ دې ځایګو ته نه وو راغلي. د خلکو څخه چې مو کومې خبرې اورېدلې وې دلته ډېر مشکلات وه. خو سږکال چې موږ د دې خوا څخه تلو هم الحمدلله په ډېر عزت باعزته ژوند باندې، په ښه عزتمنه طریقه باندې موږ د خپلو مجاهدینو تېر کړلو تر تیارو پورې. بیا چې هلته رسېدلي هم دوی زموږ خدمت کړی، که دا خوا سره راغلي الحمدلله زموږ هر څه طریقې برابرې وي. هر څومره خدمت چې موږ وایو زموږ تر عقل واخواته دغه زموږ خدمت کړل سوی وه. ډېره مننه چې له موږ سره مننه. خیر وسي، الله پاک. کندهار د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر. یم سوالګر رسول الله، یو جام د وصل غواړم لکوثر رسول الله، یو جام د وصل غواړم لکوثر رسول الله.